د ټینس یا ټیپ بال کرکټ پر سر په خوست کې د دوو ورزشي ادارو ترمنځ مخالفتونه راپورته شوي. د هیواد په کچه خوست یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ په برخه کې ملي لوبډلې ته د پام وړ لوبغاړي ورکړي او په دې ولایت کې دا لوبه ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې ده. ویل کېږي چې د ټینس یا ټیپ کرکټ پر سر د خوست پرمختیایي او اولمپیک ادارو ترمنځ ستونزې رامنځته شوي چې دواړه ادارې د ځان مربوط ګڼي. د خوست کرکټ پرمختیایي مدیر احسان ولي مسرور ستونزمني وایي په ټوله کې کرکټ د کرکټ بورډ اړوند کیږي چې چارې باید یا د کرکټ بورډ ولایتي اداره مخکې یوسي. اولمپیک او د کرکټ بورډ ترمنځ په ټیپ بال باندې یو څه نه څه کشمکش و لانجه وه او انشاءالله د هر چا د هرې ادارې کاري لایحه معلومه ده. دا هېڅکله کیدای نشي چې یوه اداره په بله اداره یا په بلو برنامو کې مداخله وکړي. د خوست اولمپیک ادارې امیر عطاالله کډوال وایي چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د ټیپ بال کرکټ د اولمپیک اړوند کیږي. همدې اصل ته په کتو د افغانستان تربیتي بدني دا برخه د ځان ګڼي. د هغه په وینا دواړو ادارو خپل مکتوبونه تر رئیس الوزرا لیږلي چې ډیر ژر به یا د ستونزه حل و فصل شي. مکتوب که چیرې لوړو مقاماتو دغه کرکټ بورډ ته مثال هلته راځي که چې کرکټ بورډ به دغه رهنمایي کوي نو بیا به کرکټ بورډ وي که نه وي دا به تربیت بدني تر چتر لاندې وي. دا چې موږ تیر کې اعلانات هم کړي ول دا په نړۍ کې هم بیل دی لیک لري په امریکا کې لیک لري په نورو ملکونو کې. امریکا کې خو عموما کرکټ د اولمپیک تر چتر لاندې دی. ورزشي خبریال او مبصر صبغت الله عاطف وایي چې په ټوله کې کرکټ یو دی او په برخو دې نه ویشل کیږي. نوموړی زیاتوي د دې جنجالونو په نتیجه کې لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي او حتی په ځینو ټورنمنټونو کې د لوبېدو اجازه هم نه ورکول کیږي. زما خپل برداشت دا دی چې په مجموع کې کرکټ ټول یو کرکټ دی او دا په برخو باندې ویشل مناسب څه نه دي. اما که چیرې فعالیت کیږي دا ښه ده که هره اداره د دغې برخې د ودې او پراختیا لپاره کار کوي باید کار وکړي او څوک یې مانع واقع نه شي. خو یو څه چې ډېر مهم دي هغه دا چې د همدې ستونزې په اساس په یقیني توګه چې د خوست کرکټران په ستونزو کې دي دوی له مختلفو ستونزو سره لاس ګریوان دي. حتی په ځینو ټورنمنټونو کې دوی ته د لوبېدو اجازه نه ورکول کیږي او زیان یې په ټوله کې کرکټرانو لپاره دی. خوست ولایت د کرکټ په برخه کې ځانګړی نوم او تاریخ لري. که د نړۍ په هره څنډه کې د کرکټ د لوبغاړو د ښې لوبېدنې اړوند تبصره کیږي د کرکټ خوستي لوبغاړي په سر کې ځای لري. عبدالوکیل عابر، ازمون رادیو، خوست.